په 11 اکتوبر با سکیږي. ستړي مشي ملګرو بلال وطنزار ما په نننۍ ویډیو کې رتا وایم چې په 11 اکتوبر با سکیږي او س روان دي. منظور پښتون تحفظ موومېنټ منظور پښتون دا یو د پښتنو یو قامي جرګه راغونډه کړې ده چې په هغې کې به پښتانه راغونډېږي او د خپل حق حساب به پکې کوي. چا سره چې څونه ظلم شوی د هغې تپوس به کوي او زموږ سره چې به د تیرو به د 20 کالو کې څومره ظلمونه شوي دي دا به موږ ته راښایي چې پښتانه دومره وجلی شوي دي د هغې تپوس به کېږي. پښتانه دومره ورک دي چېرته دي یا د پښتون سره دومره ظلم شوی دی د هغې تپوس به باقاعده کېږي. منظور پښتون د دغې جرګې مشر دی او دغه جرګه ده راغونډه کړې ده او پښتون ته وایي چې په 11 اکتوبر ته راغونډ شه. نو سبا نه او بل سبا د خیره اوس خو بعضې خلک لګیا دی چې مطلب زموږ د ګورنمنټ اف پاکستان دغه جرګه چې کوم دی منسوخ کړه نه به کېږي. خو زما چې څومره خیال دی چې وشي نو بهتره به وي. نو زه د پښتنو په ذهن کې یو آیډیا راولم. موږ ټول خوشحالیږو چې د پښتنو قام جرګه ده پښتانه به راغونډېږي او د خپل حق تپوس به کوي. زه هم په دې خوشحالیږم چې موږ یو ځای ته راغونډ شو او د خپلې خبرې تپوس وکړو او خپلې خبرې چا سره شیر کړو. نو په 11 اکتوبر سبا نه او بل سبا په خیبر کې به ټول پښتانه راغونډېږي. اوس په کېږي څه په دې خبره باندې تاسو ځان لږ کلیر کړئ. ښه کېږي به څه په 11 اکتوبر به په ټولو په 6 ملکونو کې به سکرینونه لګي. په هغې به ښودلی کېږي چې په دې تیرو 20 کالو کې د پښتون سره څومره ظلم شوی دی څومره خلک غیب دي د هغې تپوس به کېږي څومره زیاتی او شوی دی د هغې تپوس به کېږي. باقاعده دا سکرینونه به په 6 ملکونو کې لګي او پښتون قام ته به دا ښودلی کېږي. خو زه دلته یو خبره کوم پاکستان آزاد شوی دی په دوی وایي چې آزاد شوی دی په 1947 1940 کې دا آزاد شوی دی او تقریبا چې 76-77 سال وشو د پاکستان. نو هغه ټایم کې خلک خوشحاله وو چې لکه بس پاکستان آزاد شو موږ د انګریزانو نه آزاد شو اوس به موږ آزاده زندگی تیروو. خو هغه خلک یا شته یا نشته خو اوس خلک ډېر زیات خفه دی چې د پاکستان په یو پلانینګ باندې آزاد شوی دی یا دا آزاد شوی نه وی نو چې بند وی نو ښه به وه. نو په آزاد په پاکستان کې مونږ د بندي وخت تیرو نو دا لکه ښه خبره نه ده. نو اوس زه یو خبره کول غواړم چې اوس خلک خفه دی چې پاکستان آزاد شوی دی نو دا چې آزاد شوی نه وی نو دا به ښه وه. اوس خلک دا جړه فریاد کوي دا چغې سوري وباسي چې پاکستان کې لکه څوک خوشحاله نه دي. زه وینم ډېر ځوانان یا زموږ تعلیم یافته وي یا سبق یې نه ویلی ټول لاړل بهر ملکونو ته د دوبۍ سعودي ته یورپ کنټریز ته پکې سره لاړل ولې چې هغوی ته په پاکستان کې امن نشته هغوی ته په پاکستان کې روزګار نشته هغوی ته په پاکستان کې نور څه داسې فیسیلیټیز نشته چې هغوی دلته کې ژوند وکړي. نو هغوی ته هغه بهر ژوند ښکلی ښکاري یا بهر ملکونو ته ښایسته ښکاري نو د 300 روپو دپاره هغوی بهر لاړ شي. نو دلته زه اوس یوه خبره کوم ټول پښتانه د خبرې ته په غوږ سره کېدوئ. اوس مونږ دې ټایم خوشحاله یو چې د قامي جرګه راغونډه شي وشي او مونږ پاکستان مونږ پښتونخوا دا مونږ یو ځان له سټیټ شو مونږ د پنجاب نه ځان له شو. دلته یو خبره بله کېدی شي په 6 ملکونو کې به سکرینونه لګي او عوامو ته هم دلته کې به خبر ورکړی کېږي چې په راغونډ شئ. خو دا فیصله به بیا د عوام کوي او عوام ما ته پته ده چې هغوی په پاکستان کې نه دي خوشحاله. هغوی وایي چې زموږ دا سټیټ ځان له شي زموږ دا پښتونخوا ځان له شي چې موږ ځان له ژوند کوو. ما ته پته ده د دې خبرې هر پښتون وګړی به دا چغې وهي چې موږ دې ځان له شو نو دا به ډېره بهتره وي. اوس دلته کې یو خبره کوم ته چې څنګه نن چغې وهي چې زه په پاکستان کې نه یم خوشحاله که نه نو خدا نخواست که ته اوس داسې فیصله وکړي چې پښتونخوا دې ځان له شي د پاکستان نه دې ځان له شي د پنجاب نه دا ځان له یو سټیټ جوړ کړی شي او د دې مشران چې کوم دی نو هغه ټول د پښتانه شي. کو ټیک شوه دا پښتونخوا ځان له شوه ځان له یو سټیټ شو زموږ هر څه ځان له شو اخیستل خرڅول زموږ ځان له شو او سبا خدا خواست که مونږ نه یو 40 کاله پس
بیا دغه پښتانه چې غوخي چې موږ په آزاد پښتونستان کې خوشاله نه یو نو بیا د پښتونخوا د ځان لکېدو نو بیا څه ویلیو نشته په دې وجه چې بیا وروسته سړی چې غوخي د هغې نه خو مخکې هغه جړه ښه ده چا خبره نو وروسته فریاد نه دی مخکې فیصله ښه ده چې یاره زه ځان له شمه او بیا وروسته دا چغې وخم لکه څنګه چې زه اوس چغې وخم چې پاکستان آزاد شوی دی نو ښه نه دي کړی شوي بیا وروسته دا چغې وخم چې پښتونخوا ځان له کړی شوې ده نو دا خو بد شوي دي دا خو د پښتون سره ظلم شوی دی او هسې نه چې دا ظلم نور سیوا شي نور په پښتون باندې دهشتګردي سیوا شي نور پې ډزو دماکه پې سیوا شي یو پښتون ورور مې په سوات کې مړ دی په پېښور کې مړ دی په مردان کې مړ دی نو د هغې نه بیا دا زوړ پاکستان ښه دی بیا هغې ازادېدو ته هېڅ ضرورت نشته که داسې وي او که داسې وي چې پښتونخوا سټیټ ځان له شي دوی ته امن ورکړی شي دوی ته خوشحالیانې ورکړی شي او له دوی حقونه په دې خپله صوبه کې یا په دې خپل سټیټ کې ولګي نو بیا به ډېره بهتره وي خو دې خبر چاته علم نشته چې پښتونخوا ځان له شي نو بیا به څه کېږي بیا به نور ملکونو زموږ سره څه رویې وي او بیا به مونږ بهر ملکونو ته د تلو څه طریقه کار به وي دا څیز به بیا مکمل ځان له شي خو اوس د دې کې د الله خیر وکړي چې اوس کېږي بس څه لکه خو زما خو دغه یو کوېسچن دی دغه یو سوال مې دی د عوامو ته او دوی ته یو دغه م ورکوم که چېرې تاسو فیصله کوئ نو په سوچ سمج سره وکئ ځکه چې تاسو که سبا خفه یې که نه نو د هغې نه اوس خفګان هغه ضروري دی چې اوس خفګان وکئ وروسته خفګان باندې څه کوې نو که تاسو ځان له کېدل غواړئ د نورو د پاکستان د سټیټ نه یو ځان له سټیټ جوړول غواړئ نو تاسو په دې باندې ښه سوچ وکئ چې مونږ له پاکستان نه ځان له کېږو یو ځان له آزاد سټیټ جوړو او منظور پښتون هم زما د علم مطابق هغه دغه سوچ دی چې پښتونخوا دې ځان له کړی شي ځکه چې دې سره ډېر ظلم روان دی او واقعي خبره ده هر وګړی که زموږ د سیمې دی که سوشل میډیا اکټیویسټ دی هغه دا خبره کوي که نم دی یو عام کس دی نو هغه هم وایي چې یاره مطلب د پښتون سره ډېر زیات ظلم روان دی او دا خبره رښتونې ده چې د پښتون سره ډېر ظلم روان دی نو که تاسو ځان له کېږئ نو په دې خبره کې ښه سوچ وکئ لکه چې اوس موږ څنګه چغې وهو چې پاکستان کې نوی پیدا شوي یا پاکستان کې موږ نوی د آزاد شوی نو ښه به وه نو که سبا بیا داسې چغې وهو چې یاره د پښتونخوا دې ځان له شوی نه وی نو دا به ښه وه نو د هغې نه مخکې هغه جړه او فریاد ښه دی هغه سخت را تېرو به اوس روان یو دا یو وړوکی شانتې پیغام د ټولو پښتنو دپاره که چېرې ستاسو دغه ویډیو خوښ شوي وي د نورو ملګرو سره هم شیر کوئ دا چونکې یوه آیډیا ده نو چې هر چا ذهنونو ته راشي چې موږ فیصله په صحیح طریقې سره وکړو ځکه چې ټایم زموږ سره کم دی سبا نه او بل سبا 11 اکتوبر دی په هغې به قامي جرګه غونډه به کېږي او په هغې کې به خبرې اترې کېږي او په هغې کې به د پښتون سره چې څومره ظلم شوی د هغې حساب کتاب به کېږي نو ډېره مننه بلال وطنزار ستاسو نه اجازت غواړي په یو وړوکي شانتې ویډیو باندې که ویډیو خوښه شوي وي شیر یې کړئ د ملګرو سره چې نور ملګري هم د دې خبرې نه خبر شي چې یاره موږ له دا فیصله په سوچ سمج سره کول پکار دي والسلام